روایت کې راځي وایي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ منبر ته پورته کېدی، نو کوم وخت چې پر اوله زینه باندې پښه کښېښوله نو یې وویل امین. بیا کوم وخت چې پر دویمه زینه باندې پښه کښېښول بیا پیغمبر علیه الصلاة وسلام وویله امین. پر دریمه زینه باندې هم کوم وخت چې پښه ایښوله بیا یې وویل امین. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پوښتنه ورڅخه وکړل چې ای د الله رسوله مخکې درجې تا داسې خبرې نه وې کړي، کوم وخت چې ته منبر ته پورته کېدې پر هره زینه چې امین وویل. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمیل ول کوم وخت چې زه اول پر منبر ته پورته کېدم پر اوله زینه مې پښه کښېښول جبریل علیه الصلاة وسلام راته راغلی او راته ویې ویل ول هغه څوک چې هلاک سي چې پر ده باندې د روژې میاشت راسي او دی خپل ځان لپاره مغفرت ونه کړي، دی خپل ځان لپاره جنت پیدا نه کړي. نو ما وویل چې امین. او دویمه زینه چې مې پښه کښېښول بیا پیغمبر علیه الصلاة وسلام وایي چې جبریل راته وویل ول هلاکت چې وي هغه چا لره د کوم چا مخکې چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نوم ذکر سي دی درود شریف ونه وایي. ما بیا وویل چې امین. او کوم وخت چې مې پر دریمه زینه پښه کښېښول پیغمبر علیه الصلاة وسلام وایي جبریل راته وویل علیه السلام ول هلاکت چې وي هغه چا لره چې یو د مور او پلار څخه ولري د هغو د دعا په خاطر باندې خپل ځان ته جنت پیدا نه کړي، خپل ځان ته مغفرت پیدا نه کړي د الله تعالی په دربار کې. نو ما وویل چې امین. د دې حدیث روایت امام مسند او ابن حبان صحیح ابن حبان دواړو کړی دي. نو خلاصه دا سوله چې روژه کې کوشش موږ باید وکړو چې مغفرت ته خپل ځان لپاره ډېر ډېر وغواړو، استغفار ډېر ووایو، استغفر الله استغفر الله دا ډېر زیات وایو او د زړه د اخلاص یې وایو. موږ په خپلو ګناهونو باندې خبر یو چې الهي زموږ ګناهونه راوبخښه، دا دعا کوو ډېره. او دویم کوم وخت چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نوم ذکر سي موږ باید صلی الله علیه و آله وسلم یا اللهم صل اللهم بارک وایو، یا د هغه نوم چې نه ذکر سوی باید موږ درود شریف ډېر زیات وایو. په دې کې ډېر زیات برکت شته، د زړه خوشحالي انسان ته پیښیږي. کوم وخت چې څوک ډېر زیات درود وایي الله تعالی جل جلاله به د دغه شخص زړه ګرد عمر خوشحاله وساتي. او بل د مور او پلار خدمت کول، که چیرې څوک د مور پلار خدمت کوي یو ولري یا دواړه دا بهترین نعمتونه د ژوند ولري. مور پلار بیخي لوی نعمتونه دي چې الله تعالی ورکړي، نو دی د خدمت کوي. کېده خدمت کوي تر هغه وخته پورې چې هغه ژوندي الله تعالی جل جلاله په دنیا او آخرت دواړو کې دغه شخص ته خوشحالي ورنصیب کړي، هیڅ کله به خوار نسي انشاءالله، ځکه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام خبره ده.